تورو خور مسافر شوی قدر دان شهیدا لړل دنیانا هو شیخ جلال شهیدا لړل د سورۃ الفاتحه په اخر کې لوستل کیږي برابر خبره ده چې سورۃ الفاتحه په منځ کې لوستل شي او کده مون نه بیخي امین د سورۃ الفاتحه د متعلقاتونه نو دیو جن د سورۃ الفاتحه نه پس لوستل پکار معنا د امین څه د معنا اوله معنا د امین دا کذالک یکونو امدغه شانکار بکیږي یعنی کوم دعا چې تا وغوښتل دا دعا بستا قبلي دا معنا ابن الانباری مفسر دی هغه د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نقل کړی دا دویم معنا د امام حسن بصری او امام زجاج هغه فرمایي دا امین معنا د استجب یا الله دا دعا قبول کا دریم امام مجاهد رحمه الله فرمایي هلال بن یساف او دغه شان جعفر بن محمد دی وی امین چې کوم د الله تعالی نوم دی اسم من اسماء الله تعالی د الله نوم دی نو امام ابن قتيبه رحمه الله د دې قول وضاحت کړی دی وایي د مطلب دا دی چې امین په اصل کې دی یا امین اے الله استجب دعاءنا یا امین استجب دعاءنا نو به دا یا چې کومه تخفیفا حذف کړی شو او استجب دعاءنا دا جواب نه دا چې کوم دام حذف کړی شو تخفیفا نو امین دا غینه جوړ دا د امین معانی سلورم معنا د امین دا مخفف دی د امنا بخیر ان امنا بخیر اللهم امنا بخیر یا الله تعالی اراده وکي موږ سره د خیر کولو اما یا امنا ماخوذ دی امر دی اراده ته ویل کیږي امام ته امام څه کې ویل کیږي چې هغه اراده د مقتدیانو کوي یا مقتدیان د غیر اقتداء اراده کوي دا سلور معانی د امین امین کې به ټول لغتونه استعمال دي په عربی یو لغت بالقصر امین لکه شاعر وی امین فزاد الله ما بیننا بعدا فهم لغت دې بالمد امین ويرحم الشاعر وی ويرحم الله عبدا قال آمينا آمينا نو عربی کې د دې ډول لغات استعمالي به آمین قران کریم کې نه د لیکل شوی داغي وجه سره داغي وجه دا ده ځکه د امین سورۃ الفاتحه سره نو نازل شوی د اسمان او صحابه کرامو د قران کریم د جمع کولو په وخت کې ډیر زیات د احتیاط نه کار اخیسته دي چې د قران کریم سره غیر قران په ونه لیکل شي ګډوډ نشي یو شی قران نه دی چې هغه مون قران کې ونه لیکو دې لپاره چې ګډوډي رانه شي به مسله د امین بالجهر امین په باره کې به د نبی صلی الله علیه وسلم ثابت سنت غدا د کوم صحیح ثابت دي چې جهري منځ کې چې کله امام سورۃ الفاتحه ختمه کی اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين نتاسو امين وای اذا قال الامام غير المغضوب دا غیر ذکر مجرور چې دې ته ویل کېږي اعراب حکایي غني قال فعل او غير المغضوب دا غیر مفعول به دې منصوب وکړه خدا اعراب حکایي دی سورۃ فاتحه نه حکایت شوی نو جهري منځونو کې سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دادي امین با امام او مقتدیان دواړه په اوچت आवाज باندې وای داغي دلایل ډیر زیات اول دلیل مرکزی امام بخاری رحمه الله راوړی دی بار بار
اغداد اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. کله چې امام سورۃ فاتحه ختمه کړي نو تاسو آمین وایي. وای زکه د چا آمین چې ملائکو آمین سره برابر شي نو ټول ګناهونه ته الله تعالی معاف کوي. نو ګورا دا حدیث مبارکه دلیل دی په دې چې آمین به بالجهر ویل شي په اوچت आवाज او دین استدلال په یو څو طریقو سره د مختصرا. اول استدلال په دې طریقې سره دی حدیث مبارکه نه دا معلومیږي چې آمین به د ملائکو آمین سره برابر نو دین دا لازمیږي چې د ټولو مقتدیانو د امام دا آمین به میوزي او یوزي آمین الکیږي چې آمین په جهر سره ولستل شي. امام هم پټ وای مقتدیان هم پټ وای سبت ولګي چې مخ کې یو چارو موافقت د امام او د مقتدیان خپل مابین کې ال راضي چې کلامین بالجهر ولستل شي. دویم وجدادا اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين مخکې قال چې کوم دی غم په معنا د جهر سره دی ځکه امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین په جهر سره وایي جهري مونږونو کې نو فقولوا امین دا دویم قولو چې کوم دی دام په معنا د جهر سره دی معنا تاسو په اوچت आवाज باندې امین وایي. دین معلومیږي چې امین په اوچت आवाज باندې لوستل پکار. دویم دلیل مشهور حدیث د ترمذی دی حدیث وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه چې هغه کې راغلي دی نبی صلی الله وائل بن حجر رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ول الظالین وایو نو قال آمین آمین یو فرمایو او بیا مختلف الفاظ یو لفظ داسې دی چې قال آمین ومد بها صوته آمین وایو ومد بها صوته او आवाज پاغي سره وګت आवाज وګت. پنجاب یو مناظره وایو یو غټ گمراه تیر شوی دی او کاړوی دی کس بلاز هغه سره د اهل حدیث شیخ الحدیث مناظره و آمین په مسله باندې نو هغه شیخ الحدیث ودا حدیث مبارکه پیش کړ په دلیل کې چې صحابي فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم آمین وایو ومد بها صوته आवाज په وګت نو هغه منکر سنت ویلا وای دا خو په دې دلیل نه چې آمین بالجهر وای مد بها صوته وای دا خو په دې کې چې سره په پټه باندې وو. نو مناظرې په ابتدا کې دا شرط لګولې شو جانبینو چیرې د بل مناظر په ټیم کې کم مناظر خبرې وکړي نو هغه به 15 روپۍ جرمانه ورکړي. 15 روپۍ هغه وخت ډیر شي نو شیخ الحدیث چې کوم کنه هغه ډایرکټ 15 ګون راويس اسالیس چې کوم هغه ته ونی وای دا 15 ګون واخلوي یو خبره کوم د مولوی صاحب نه تاسو جرمانه مخ کې نه ده وای مولوی صاحب خبره شي په دې لګ عمل وکړه مت بها صوته ته پټ وای چې موږ ته پته لګیږي کنه چې دا د امین وګ دوای او کلن دوای تر په دې عمل وکړه هغه شروع کړي چې ما په وخت کې خبرې کوي هغه ول چې نه جرمانه مې ورکړې ته په دې عمل خوګه مت بها صوته دوی چې دا په پټم کېږي نو ته وګه کنه څنګه کېږي نو بدی کې الله سخت ذلیل نو مت بها صوته. اوس مثلا زي امام او زه امین وګ دوی ما کلن مې تاسو څه پته لګي خود ته چې وی چې امین وګ دوایو ما جهري امین ویل دی او تاورې درې د سکی وی چې وګ دی وایو یا لنډیو او دا شان کدا نه مني نو هم دی حدیث کې بل لفظ دا دی کنه چې امین فجهر بامین امین او چې تواز باندې وایو قال امین يسمعنا بل روایت کې دا سره امین وایو مونږ تیرا واورا نو دی وجنه دا حدیث وائل بن حجر دلیل دی په امین. دغه شان حدیث علی رضی الله عنه چې کوم دی اغم دلیل دی په دی باندې چې امین په اوچت आवाज باندې نبی علی السلام لوستل دي. حدیث د ابو هريره په دی باب کې راغلی د سنن نسائی راوړی
صحابه کرامو ټولو طریقه دا و چې امین به په چت आवाज باندې رستو. صحیح بخاری دا روایت راوړی د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما. امام نافع فرمای نافع د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما شاګرد وی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما با امین په چت आवाज باندې وایو ويحضهم في ذلك وخلق تبدید ترغیب ورکو. خلق وی کنه مړه دا مسلې م بیانوي دا فروعي مسلې دي نه. يحضهم في ذلك حتى يحض ولکیږي او چاته په یو کار تیزی ورکوي. دا صحابه طریقه ده امین طرف ته دعوت ورکول او په دې تیزی ورکول. وسمعت منه في ذلك خبر او نافع فرمای وای ما د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نه د امین په باره کې یو حدیث موریدلې ده. دغشان امام بخاری رحمه الله روایت راوړی د امام عطا بن ابي رباح. هغه فرمای وای امن ابن الزبير ومن وراءه حتى ان للمسجد للجة. وای عبد الله بن زبير رضی الله عنهما او داغي شاته چې کوم مقتدیان چې غ صحابه کرام او تابعین هغه وای مسجد نبوي کې په دومره چت आवाज باندې امین ویلا وای چې د جمعات کې داسې شور جوړ شي جمعات داسې ودرسي. دین معلومیږي چې صحابه کرام ټول طریقه دا و چې امین به په چت आवाज باندې. بعضی خلک را لګيږي دا صحیح بخاری کوم روایت چې مولود دی اول الفاظ دا دي قال عطاء امين دعاء امن ابن الزبير ومن وراءه. وامام عطاء فرمایي چې امین دعا ده او عبد الله بن زبير او داغي مقتدیان به امین پوښتنه आवाज باندې وایي. نو حضرات را لګيږي صحیح بخاری نه دا عطاء بن ابي رباح دا قول دا اول ټوکړه نقل کړي او دا دویم استفرین. وای ګوره عطاء سے فرمایي چې امین دعا ده او به بل زین راواخلی وای دعا په پټه پکاري نو امین مو پس په پټه پکاري. قیاس اقترانی امین دعا دا صغرا او هر دعا په پټه پکاري دا کبرا. پس امین په پټه پکاري دا نتیجه شکل اول دی. خو لیکن دا قیاس اقترانی باطل دی. شرطونه د قیاس په کې نشته. ولی قیاس اقترانی شرط دا دی ایجاب د صغرا او کلیت د کبرا. صغرا به موجبی او کبرا به کلیه. سور د موجبی کلیه به دلته ګورا کبرا کی کلیت نشتا ځکه هر دعا په پټه نه پکا. دا چا ویل چې هر دعا په پټه پکا دی کلیت نشتا. سورۃ فاتحه دعا ده کنه دا مخ یو ویل شو کنه اهدنا الصراط المستقيم دعا ده کنه دا د امام په پټه وی ښکارې وي لبیک اللهم لبیک دعا د پخکاره ویل کی. استسقاء لپاره دعا کیږي په حدیث کې راغلي د پخکاره باندې. جلسونه کې دعاګانې کیږي پخکاره باندې. نبی صلی الله علیه وسلم جنگ بدر په وخت کې دعا کړې و حدیث د بخاری کې راځي پخکاره باندې. ابوبکر صدیق وایي کنه وای دا دعا وکړه پخکاره. نبی صلی الله علیه وسلم سلمہ بن اکوع د تر د پاره دعا کړې و حدیث مسلم کې راځي پخکاره باندې ډېر دعاګانې راغلي. نو کبرا کی کلیت نشته هر دعا په پټه نه باج دعاګانې پخکاره باندې. نو امین چې کوم دا دعا د پخکاره باندې دا ولی ګوره دا ټول سورۃ فاتحه دی پخکاره ویل دی. امین غریب څه ګناه کړی چې دا په پټه باندې دي کې څه نقصان دي څه ګناه کړی دا چې ټول سورۃ فاتحه پخکاره امین ته چې مسله راشي سبب په پټ دا امین سره زیاته دا لاسکه ناشنا روایت دادا د امام طبرانی رحمه الله المعجم الاوسط کې راوړی دی. حاصل دا غیدا ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اليهود قد سئموا دينهم. و يهوديان چې کوم دی خپل دین باندې د عمل لستړي شوی دي. ناشنا حدیث دی عجیب. يهوديان په خپل دین باندې د عمل لستړي شوی دین کې چې کوم دی خیر او برکت ختم شوی دی. وهم قوم حسد. نو دا ډیر حسدګر خلک دي.
ولم يحسد المسلمين على افضل من 3 او مسلمانانو سره چې حسد کوي نو په دې 3 شیانو باندې ډیر زیات حسد کوي حدیث ته ګوره خپ دې زمانہ کې د دې مصداق څوک اول رد السلام سلامونه باندې ډیر غوسه کیږي چې مړه څه سلامونه دي هر ځای کې سلامونه اچو دیم واقامه الصفوف او صفونه چې تاسو برابر وای کنه صفونو کې جخ جخ ودرېږي یو بل سره يهوديان وای په دې باندې ډیر خپکیږي نبی رسول الله فرمایي حسد او دریم الفاظ ته ګوره وقولهم خلف امامهم في المكتوبه امين او دا مؤمنان چې د امام نه رستا په فرضي منځونو کې امين ویني دا يهوديان په دې باندې ډیر زیات خپکیږي ناشنا حدیث دی امام طبرانی رحمه الله راوړی دی المعجم الاوسط کې حدیث نمبر 3900 او امام حیثمی رحمه الله مجموع الزوائد کی فرمائی و اسناده حسن سند و حسن امام منذری د الترغیب و الترهیب والا اغیم په ترغیب و ترهیب کی دا روایت راوړی دی فرمایلی دی و رواه الطبرانی باسناد حسن و دا امام الطبرانی رحمه الله په حسن سند سره راوړی دی نو ور دې حدیث مبارکه تطبیق ته وګوره نن سبا زمانه کې څوک دي چې په دې 3 شیانو خپکی اول سلامونه باندې ډېر خپکی او سلامونه څوک ډېر شي دیم صفونه څوک برابر یو څوک په خپکی او دریم په فرض منځونو کې د امام نرسه په اوچت आवाज باندې امین څوک وای او څوک په خپکی دا درې امین د سورۃ الفاتحه په اخر کې لوستل کیږي برابر